په بلخ ولایت کې ځایي چارواکو او خلکو په غزې تړانګې د اسرایلو د بریدونو د غندنې ترڅنګ د فلسطین شهیدانو ته د دعا مراسم ترسره کړل. د یاد ولایت د علماو شورا رئیس د اسلام له پیل څخه تر اوسه پورې د فلسطین په تاریخ خبرې وکړې او د اسلام په ټول تاریخ کې د یهودیانو جنایتونه د نه بخښلو وړ وبلل. جهاد فلسطین هم جهاد نو نیست. وقتی که عمر بن الخطاب بیت المقدس را پاک کرد، از لوث و دنس و خباثت یهود خلاص شد. بعد از دوران حضرت عمر بن الخطاب تابعین در تقریبا 400 مرتبه بالای بیت المقدس توهین و تعرض شد. د بلخ ولایت د پوهنې او اطلاعاتو کلتور رئیسانو په خپلو ویناو کې د شهید اسماعیل هنیه په سیاسي مبارزې رڼا واچوله او د فلسطین په وړاندې د صهیونیست رژیم جنایتونه د بشري حقونو خلاف وبلل. دوی پر ملګرو ملتونو او بشري حقونو سازمان له دې امله سختې نیوکې وکړې چې د دغه ظلم پر وړاندې چوپ پاتې دي. دوی همداراز له ټول اسلامي امت څخه وغوښتل چې په لوړ استقامت سره د اسرائیلو د دغه بربریت پر وړاندې ودرېږي. ای نهادهای بشری که شما دعوی حقوق بشری را می کنین، امروز کجا هستین؟ امروز صدای ملتی مظلومی غزه را چرا نمیشنوین؟ ای دعوی حقوق بشری را که دارین، ای جهان امروز به صدای همون طفلکی که شیرخور بود، مادرش زیر خاک است، امروز همون طفلک که زنده مانده ولی والدینش از دست داده، به صدای این طفلک چرا شما صدای خود بلند نمی کنین؟ تاسو په جریان کې یاست چې د فلسطین په پاکه خاوره باندې د صهیونیستي اشغالګرو لخوا څخه ډېر ظالمانه اشغال جریان لري. هره ورځ په زرګونه، هره ورځ زموږ مسلمان وروڼه شهیدانېږي، مسلمان خویندې مو شهیدانېږي، اطفال شهیدانېږي، د خلکو مسکونه کورونه بمبارېږي او دا د نړۍ د هغه قوتونو چې ځان ته بشریت پالنه وایي، د بشریت پالنې ادعا لري، د هغو په مخ باندې یو تور داغ دی. د بلخ پوهنتون یو شمېر استادانو او محصلینو د اسرائیلو بریدونه وغندل او د فلسطین له اولس څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او په دې برخه کې د اسلامي نړۍ او اسلامي امت پر بیداری ټینګار وکړ. دعا میکنیم تماما ملت مسلمان دنیا باید دعا بکنه که در حق مردم غزه، در حق مردم فلسطین و همچنان مثل مردم افغانستان وره اونایی هم که کامیاب شو و پیروز شو در مقابل یهود نصارا، در مقابل یهود مردم اسرائیل چه ظلمی را کنه در مردم بالای مسلمان را میکنه، الله تعالی ذلیل و خارج بکنه. همدارنګه د بلخ ولایت مقام مرستیال د یهودانو پر وړاندې د جهاد پر مهال د افغانستان د اسلامي امارت د خلکو او مسؤلینو د رهبرۍ او استقامت ستاینه وکړه. د اسلام د دښمنانو پر وړاندې درېدل فریضه وبلل او له ټولو اسلامي هیوادونو څخه یې وغوښتل چې د یهودیانو پر وړاندې سره یو شي. د شته معلوماتو له مخې د تیر کال د اکتوبر له 9 نیټې څخه تر اوسه پورې څه د پاسه 40,000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان شوي دي.